ډیرو ګرانو زده کوونکو سلامونه. هیله لرم روغ اوسئ او خپل درسونه هم لوستي وي. بیا به راشو خپل درسي چینل ته ښه راغلاست. هیله لرم چې درسونه د نورو ملګرو سره شریک کړئ او خپل کومنټونه هم ماته ولیکئ. سبسکرایب هیر نه کړئ. نوی درس په پیل کړو په بسم الله الرحمن الرحیم. د نن ورځې نوی درس مضمون د اووم صنف ریاضي، موضوع د نسبتي عددونو پرتله کول یا مقایسه کول. پاڼې د کتاب کومې پاڼې دي؟ 9 تر 30 پاڼې پورې. اوس به راشو وګورو چې تاسو په لومړۍ صفحه د دې درس کې څه شی لیکل شوي. دلته لیکل شوي د نسبتي عددونو پرتله کول یا مقایسه کول. دلته 2 تصویره تاسو ته ایستلي. لومړی تصویر په دایره کې 2 مساوي مربع دي. د مربع شکلونه دي. مربع شکلونو په منځ کې په خانو کې چې په 9 خانو ویشل شوي. 9 خانې په یوه مربع کې دي مساوي، 9 خانې په بله مربع کې دي مساوي. فکر کړم چې زیړ ګلونه یې دلته پکې رسم کړي. په کوم تصویر کې ګلونو ډیر ځای پوښلی، یعنی ډیر ځای نیولی. تاسو د ښي طرف مربع ګورئ چې څو خانې یې نیولې؟ 9 خانې یې نیولې. یعنی د 9 خانو نه یې 9 خانې نیولې. 9 پر 9 که په کسر یې ولیکئ او په نسبتي عدد یې ولیکئ 9 پر 9 کې. او کیڼې خواته مربع څو خانې یې نیولې؟ دغه زیړ ګلونو 4 5 خانې یې نیولې. یعنی د 9 خانو نه 5 خانې ګلونو پوښلې. هغه ډیره ساحه چې پوښلې کومه ساحه ده؟ د ښي خوا مربع ده چې 9 پر 9 لیکل کوي. او د کیڼې خوا یا د چپې خوا مربع څو لیکل کیږي؟ 5 پر 9. دلته دواړه مقایسه کړئ، کوم غټ دی کوم کوچنی دی. هغه د غټ علامه یې د 9 پر 9 طرف ته ایستلې ده. خو واضح خبر ده چې ډیر ځای دغه د ښي طرف مربع پوښلی. ښه، او دلته بل رسم دی. په بل رسم کې 2 مستطیلونه دي. په 2 مستطیلو کې چې په 5 مساوي برخو ویشل شوي، هغه د لومړي مستطیل نه 1 برخه اخیستل شوي، د دوهم مستطیل نه 2 برخې اخیستل شوي. بیا یې د تاسو نه پوښتنه کړې آیا ویلی شئ چې په پورتنیو نسبتي عددونو کې کوم یو لوی دی؟ 1 په 5 لوی دی که 2 پر 5 لوی دی؟ نظر دی ته چې څومره ساحه پوښل شوي، څومره ډیره ساحه پوښل شوي، د 2 پر 5 عدد لوی دی. د دې لپاره چې د 5 برخو نه یې 2 برخې اخیستې او په لومړي سر کې 1 پر 5 د 5 برخو نه یې 1 برخه اخیستې. نو واضح خبر ده چې 2 پر 5 غټ دی. د 2 پر 5 عدد غټ دی تر 1 پر 5. ښه، اوس به دلته په بله صفحه کې تاسو ته خلاصه ډول لیکلي. دا به زه تاسو ته ولولم. د نسبتي عددونو په پرتله کولو کې چې مخرجونه یې سره مساوي وي، هغه عدد لوی دی چې صورت یې لوی وي. مخکې تاسو ولیدل چې 1 پر 5 او 2 پر 5 و. 2 پر 5 غټ و د 1 پر 5 نه، یعنی مخرجونه یې مساوي وو او صورتونه. هغه عدد لوی دی چې صورت یې غټ وي. او که صورتونه یې سره مساوي وي، هغه عدد لوی دی چې مخرج یې کوچنی وي. د 2 او یا زیاتو داسې نسبتي عددونو پرتله کولو لپاره چې صورتونه او مخرجونه یې سره مساوي نه وي، لومړی دغه عددونه باید مشترک مخرج یا کوچنی مشترک مضرب پیدا کړو او پس له هغې پرتله کړو. دغه هغه خبرې دي چې زه به یې وروسته تاسو ته په کتابچه کې
بیل مثالونه کار کړم او تاسو به یې ښه زده کړئ. ښه اوس به راشو دغه بلې صفحې ته. دلته تمرینونه یې تاسو ته درکړي. تمرین کې تاسو ته د A B C D E جز 15 جزء یې درکړي. په 15 جزو کې یې مختلف نسبتي اعداد تاسو درکړي. مثبت او منفي اعداد یې تاسو ته درکړي. ویلي دي چې دا اعداد پرتله کړئ. زه به د دغه پوښتنو نه هم څو پوښتنې درته حل کړم او څو پوښتنې به کارخانګي په ډول تاسو ته پرېږدم. نو راشئ چې اوس په خپله کتابچه کې دغه عملي کارونه ترسره کړو چې تاسو درس ښه زده شي. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس به راشو دلته به په عملي توګه په کتابچه کې زه تاسو سره سوالونه کار کړم او در وبښیم چې د نسبتي عددونو مقایسه یا پرتله کول په څو حالتونو کې دی. یو مساوي نسبتي عددونه. مساوي نسبتي عددونه کوم عددونه دي؟ لکه یو په دریو، دوه په شپږو، درې پر نور. هغه وخت موږ متوجه کیږو چې دا یو د بل سره مساوي دي چې موږ دغه څه کړو، اختصار یې کړو. یو په دریو خو قابل د اختصار نه دی، یو په دریو په خپل حالت پرېږدو، مګر دوه په شپږو قابل د اختصار دی. یو دوه په دوو کې او درې دوهم څو کې شپږ کې، یو درې دریو کې، درې په دریو کې څو کې نه کېږي. یعنی دا درې وړه عددونه په حقیقت کې څو دي؟ یو په دریو دی، یو په دریو، دا هم یو په دریو، دغه هم یو په دریو، مګر دغه په بیلو ډولونو لیکل شوي. دا یو په درې لیکل شوی، دا په دوه په شپږو لیکل شوی او دغه درېیم عدد یې درې پر نورو لیکل شوی. دا درې وړه عددونه یو د بل سره څه دي؟ یو د بل سره مساوي دي. دا یو حالت دی نسبتي عددونه و چې تاسو ته مې در وښوده. تاسو که وغواړئ په د اعدادو په محور همدغه درې وړه عدده وښیئ، نو په یوه نقطه کې درې وړه عدده تعریف شوي دي. نو اوس به راشو بل حالت ته. بل حالت دی نسبتي عددونه او د دوی مقایسه کول یا پرتله کول. بل حالت یې کوم حالت دی؟ هغه نسبتي عددونو پرتله کول یا مقایسه چې مخرجونه یې مساوي او صورتونه یې متفاوته یا مختلف وي. تاسو د یو پر 5 او دوه پر 5 عددونه ولیدل چې دوه مستطیلونه یې تاسو ته یو لومړی صفحه د کتاب کې ولیدل چې مستطیلونه یې رسم کړي وو. هغه هر یو مستطیل یې په 5 مساوي حصو تقسیم کړي وو. د اول مستطیل نه یې یوه خانه اخیستې وه او زیړ رنګ کړې وه. د دوه مستطیل نه یې دوې خانې اخیستې وې په زیړ رنګ کړې وې. پس د هغو نه مو ولیدل چې 2 پر 5 غټ دی، په څه چې دوې خانې رنګ شوي او ډېر ځای زیړ دی. نو هغه ثابته کړه په شکل کې او په تاسو په مستطیل کې ولیدل چې 2 پر 5 د 1 پر 5 نه څه غټ دی. نو اوس به دا له موږ تاسو دغه ثابته کړو چې ولې 2 پر 5 د 1 پر 5 نه بدون د دونه چې موږ یې هغه شکل وباسو ثابته به کړو. د محور په د اعدادو د محور په سر به درته وښیم چې کوم عدد غټ دی، ولې غټ دی. دا به دلته عملي توګه ثابته کړو. اول باید پوه شو چې 1 پر 15 په کوم ځای د اعدادو د محور دلته شتون لري. د دې لپاره چې پیدا کړو چې چیرته شتون لري، نو یو باید تقسیم په څو کړو؟ په 5 کړو. یا یو په 5 وویشو. یو پر 15 څه رقم لیکلی شو؟ یو تقسیم په یا ویش په 15. کله چې یو تاسو په 15 وویشئ، یو د 15 نه کوچنی دی، نو موږ مجبور یو چې دلته 0.0 کېږدو او دلته یو 0 د 2 ته څنګ کېږدو، د 1 ته څنګ. اوس دلته 10 شول، دلته 15 دي. څو ځلې 15 ضرب کړو چې 10 شي؟ 2 ځلې. 2 په 15 کې څو کېږي؟ 10 کېږي. د 10 نه چې 10 ولاړ شي هېڅ. او 2 پر 15 څه رقم کېږو؟ تقسیم کېږو یې 2 تقسیم په 15. 2 د 15 نه کوچنی دی، دلته به 0.0 کېږدو، دلته به 0 کېږدو. څو ځلې 15 ضرب شي؟ کوم عدد ورسره ضرب شي چې 0 شي؟ 4.
څلور پنځو کې څو کېږي؟ شل کېږي. ښه، اوس نو درته اسانه شوه. اوس نو تاسې یو په پنځو، یو تقسیم په پنځو څو شول؟ 0.2 شول. ما تاسو ته در زده کړي وو چې 0.2 څه معنا لري. 0.2 دا معنا لري چې بس د صفر نه تاسو دغه 10 خانې چې د تر یو پورې ویشل شوي دغه دوهمه خانه یې نیسئ. دلته د دې دپاره چې دا 2 دي، هغه په خپله ښکارندوی د کوم عدد دی؟ ښکارندوی د 1/5 دی. دلته ما مخکې دا په 10 حصو په 10 برخو ویشلی، دغه د صفر نه تر یوې فاصلې پورې درته په 10 حصو مې ویشلې ده چې تاسو وخت ضایع نه شي. نو دغه 1 2 د دوهمه یې څو دی؟ دوهمه برخه یې په 2 خاطر چې 0.2 دی. دا کوم عدد دی؟ دا د 1/5 عدد دی. 1/5. ښه، 1/5 پیدا کړ. اوس 0.4 چې 2/5 دی پیدا کیو. 0.4 چېرته باید راشي؟ 1 2 3 4 دایم دوامه نقطه یا دوامه عدد چې څو دی؟ 2/5 دی. 2/5 ښي طرف ته د 1/5 شه. نو موږ تاسو خو لوستي وو چې د صفر نه هر څومره ښي طرف ته چې ځئ اعداد غټي او کیڼې خواته چې ځئ اعداد څه کي؟ وړېږي د صفر نه. دغه قانون دی په ریاضیاتو کې. کله چې کیڼې خواته ځئ اعداد وړې، ښي خواته ځئ اعداد غټي. 2/5 نه کیڼې خواته کوم عدد دی؟ 1/5 دی. وړ دی مګر 2/5 ښي خواته دی نو غټ دی. نو دلته موږ لیکلی شو چې 1/5 کوچنی دی 2/5 نه. یعنی یا داسې هم لیکلی شي چې 2/5 غټ دی د 1/5 نه. نو دغه مقایسه تاسو ولیده، په خپلو سترګو ثبوت شوه چې کله دوه نسبتي عددونه ولرو چې د دغو نسبتي عددونو صورتونه مختلف وي، هغه عدد چې صورت یې غټ دی، دلته دا 2 دی، دا یو هماغه عدد د دغو بل عدد نه څه دی؟ غټ دی. انشاءالله چې زده شوی مې. اوس به راشو بل حالت ته یې. په دوام حالت کې د هغو نسبتي عددونو پرتله کول یا مقایسه کول چې صورتونه یې مساوي دي. دا ځل صورتونه مساوي او مخرجونه یې مختلف دي. 3/4 او 3/5. ښه، اوس به څه وکړو؟ اوس به بیا لکه د مخکې موږ تقسیم وکړو، وګورو چې دغه 3/4 عدد چیرته د اعدادو د محور په سر واقع دی او 3/5 چیرې شتون لري، کوم ځای کې شتون لري. پس دغه به بیا تصمیم ونیسو چې کوم یې غټ دی، کوم یې کوچنی دی. اول به موږ 3 تقسیم په 4 وکړو. 3 تقسیم په 4. بیا به 3 تقسیم په 5 وکړو. ښه، 3 چې په 4 تقسیم کړئ، 3 کوچنی عدد دی، دلته به 0.0 کېږدو، دلته به یو 0 کار ته کړو. پس دغې نه به تاسو د 4 ضرب زباني چې ووایئ، 8 په 4 کې 2 کې زیاتي، 9 په 4 کې 28 کې 28. نور نو مخته نه ځو که نه، موږ 3 0 حق لرو چې موږ یې دلته کېږدو، مخته ولاړ شو، خو دا 0.9 صحیح ده. او دلته 3 د 5 نه کوچنی دی، 0.2 دلته 0 کارته کې و، 6 په 5 کې څو کې؟ 10 کې. یو عددم اولی عددم 0.9 شه، یعنی پس د 0 نه 9 خانه، 9 خانه کوم عدد دی؟ 3/4 دی. او دوهم عددم 3/5 څو شه؟ 0.8 شه، یعنی پس د 0 نه شپږمه نقطه کوم عدد دی؟ 3/5 دی. راشئ چې اوس پیدا کړو. ښه، لومړی عددم 0.9 د 0 نه حرکت کړو، 1 2 3 4 5 6 9. دغه نقطه څو ده؟ 3/4 ده. او
دوامه نقطه 0.6 0.8 چې دا شول نو دغه څانګې دغه نقطه څو ده 3/5 ده 3/5 ښه اوس تاسو ګورئ چې 3/4 ښي خواته د 3/5 دی یعنی 3/4 غټ دی د 3/5 نه 3/4 غټ دی د 3/5 نه دا موږ ته څه شی ثابتوي دا موږ ته دا ثابتوي چې کله چې صورتونه یو د بل سره مساوي وو هغه نسبتي عدد غټ دی چې مخرج یې د دوهم نه کوچنی وي انشاءالله چې پوه شوي به وئ کله چې تاسو دوه نسبتي عددونه ولرئ صورتونه یې مساوي وي کوم عدد غټ دی هغه عدد غټ دی چې مخرج یې تر دوهم عدد نه کوچنی وي تاسو مخکې مثالم کار کړ چې مخرجونه مساوي وو هغه غټ ترین صورت نیوه چې هغه غټ وو مګر دلته برعکس شول کله چې مخرج کوچنی وي هغه نسبتي عدد غټ دی د دوه بل عدد نه هغه تاسو خپل عملی توګه پیدا کړ او کارم کړ او موږ تاسو د اعداد المحور په سرحه کار کړنو دام ثبوت کړ ښه اوس په درېیم حالت ته راشو چې درېیم حالت په څه رقم وي په درېیم حالت کې داسې عددونه لرو چې نه مخرجونه یو شان دي مخرجونه یو شان دي نه صورتونه یو شان دي په داسې حالت کې چې نه صورتونه یو شان وي نه مخرجونه یو شان وي نو موږ کوشش کوو چې دوی هم مخرجه کړو یعنی مخرج یو شان کړو پس دغه بیا تصمیم ونیسو چې کوم یو یې غټ دی کوم یو یې کوچنی دی د دې دپاره څه کوو د دې دپاره اول دغه لومړی عدد چې 3/5 دی ضرب کیو په د دوهم عدد په مخرج چې هم یې صورت په ضرب کیو مخرج یعنی 0/0 او پر او په حقیقت کې یو دی او د اوس را خلاصي یو ضرب هر عدد په خپل عدد دی مګر د موږ د ستونزې یا د سوال د حل لپاره موږ سره څه کړي کومک کړي یا مرسته کړي مساوي کې په او په 3 کې 21 15 په او کې څو کې 15 ښه اوس به دوهم عدد واخلو 4/او 4/او د اول عدد مخرج سره ضربي اومې صورت امې مخرج 15/15 4/5 کې څو کې 20 او په 5 کې څو کې 15 اوس ګورئ چې د دواړو مخرجونه یو شان شول کارم ډېر اسانه شو اول دا لیکو 21/15 بیا کوم لیکو 20 دوام عدد 20/15 ښه اوس تاسو پورته په اول مثال کې ولوستل چې کله چې مخرجونه یو شان وي صورتونه کوم یو غټ حسابي کوم نسبتي عدد غټ حسابي په مستطیلو کې مو ولیدل هغه عدد غټ حسابي چې صورت کې غټ وي 20 د 20 نه غټ وي نو پیدا کړل چې اول عدد هم غټ دی د دوهم عدد نه یعنی 3/5 غټ دی د 3/5 غټ دی د 4/او دا دې وکړي چې زده شوي وي او پوښتنو ته وراشو او یو ځای به یې کار کړو ښه تاسو د پوښتنو په برخه کې څو جزء سوالونه وو چې ما د A C او ای جز درته انتخاب کړ بی او ډي مې پرېښود چې تاسو یې په خپله حل کړئ په څه چې ډېر مشابه وو او ښه دي چې تاسو تمرین کې پوښ شي او تاسو په خپله هم کار وکړئ د بی جز 15/او 6/11 بیا هم ګورو چې صورتونه مختلف دي مخرجونه مختلف دي که د مخکې په شان موږ څه کړو لومړی اول عدد اخلو 15/او ضرب په څه کې وو ضرب په
د دوهم عدد مخرج په صورت او پر مخرج ضرب یو 11 15 په 11 کې 15 50 اوه په 11 کې اوه اویا ان شاء الله ضرب زبانی خو ټولو زده ده. بیا دوهم عدد را اخلو شپږ پر 11 را اخلو ضرب صحیح کیو آفرین د اول عدد په مخرج ضرب اوه پر اوه صورت او مخرج دواړه ضرب شپږ په اوه کې 2 11 په اوه کې اوه اویا. اوس وګورئ چې د هغه د عددونه هم په دې حالت شول 55 په اوه اویا 42 په اوه اویا یعنی مخرجونه مساوي شول. دلته یې لیکو ډېر اسانه تصمیم پرې نیسو 55 په اوه اویا او 42 په اوه اویا. موږ تاسو په خپل لومړي سوال کې چې مخرجونه مساوي او صورتونه مختلف وو په مستطیل کې مو ولیدل کوم غټ دی کوم عدد غټ دی هغه عدد غټ دی چې صورت یې غټ دی 55 غټ دی 42 دا عدد غټ دی. نو دلته هم لومړی عدد 15 پر اوه دی چې موږ تبدیل کړ 55 پر اوه وي نو دلته هم دا علامه ایښوی شو چې 15 پر اوه غټ دی د شپږ پر 11 نسبتي عدد نه. اوس به دوام سوال ته راشو د سی جزء راشو دا به حل کړم درته. د سی په جز کې وینئ چې یو پر دوه مثبت او بل عدد یې درکړی منفي یو پر دوه دا یې ویلي چې یو د بل سره مقایسه کړو. موږ ګورو چې دلته صورتونه مساوي دي مخرجونه مساوي دي صرف علامې مختلفې دي. نو دا اعداد خو تاسو زده کړي تاسو په یاد دي چې کله چې دوه مساوي عدد وي علامې مختلفې وي د اعدادو د محور په سر ما درښودلي چې په عین مساوي فاصله د صفر نه ده هلته شتون لري مګر علامې منفي دي. د اعدادو ته څه وایي؟ د اعدادو ته متضاد اعداد یا معکوس جمعي اعداد وایي. په جمع کې معکوس اعداد وایي. نو مو دغه دواړه اعداد کله چې وغواړو مقایسه یې کړو د دواړو اعدادو ته څه وایو؟ د دواړو اعدادو ته وایو چې دا متضاد اعداد دي دا یو او بل د غټوالي او د کوچنیوالي په حصه کې ورته وایو چې یو پر دوه مثبت عدد دی ښي خواته د صفر موجودیت لري یا شتون لري منفي یو پر دوه کیڼه خواته د صفر موجودیت لري یعنی منفي یو پر دوه کوچنی دی د یو پر مثبت یو پر دوه نه لیکو یې چې یو پر دوه غټ دی د منفي یو پر دوه نه. نو دا میشه حل. که د اعدادو د خط په سر هم تاسو وغواړئ چې وښیئ هغه د یو چې تقسیم په دوه کړئ 0.5 کې یو چې تقسیم په دوه کړئ منفي 0.5 کې په هغو صورت کې هم یو پر دوه ښي خواته دی منفي یو پر دوه دی. اوس به راشو د ای جز ته د ای ډي جز او د بي جز بیا تاسو د ای جز او د ډي جز تاسو کړئ هغه جزونه چې پاتې دي ما په فکر کې اوس نه دي خو یو خو د ډي دی هغه تاسو حل کړئ. ډېر مشابه او اسانه سوالونه دي. دلته یې درې عددونه تاسو ته نسبتي عددونه درکړي 15 په 9 3 پر 9 یو په 3 ویلي دي چې دا مقایسه کړئ. موږ تاسو یې کولی شو چې اول دغه دواړه عددونه مقایسه کړو او پس د هغې بیا دا د یو پر 3 د دې عدد سره مقایسه کړو او یا د دې عدد سره هم مقایسه کړو. کېدای شي چې د دواړو سره مقایسه کړو هر رقم چې تاسو وغواړئ. نو اوس موږ اول دغه دوه عددونه چې وغواړو مقایسه یې کړو د دغه دوه عددونو مخرجونه مختلف دي صورتونه مختلف دي. نو موږ مجبور یو چې څه وکړو؟ موږ مجبور یو چې دغه مخرج کړو 3 پر 9 اول اخلو 3 پر 9 اولی عدد ضرب یو د دومی عدد په مخرج کې اوه پر اوه مساوي کې په 3 په اوه کې څو کې 21
نه په اوو کې څو کې 3 دوهم عدد اوس اخلو 3 پر اوه ضرب پر د اولی عدد مخرج څو دی 9 دی 9 پر 9 نه په دریو کې څو کې 28 او نه په اوو کې څو کې 30 ښه اوس به یې دلته ولیکو دلته به یې ولیکو څه چې موږ لاسته راغلي 28 پر 30 او 28 پر 30 ښه مخرجونه مساوي شول کوم عدد غټ دی هغه عدد غټ دی چې صورت یې غټ وي 28 د 28 نه غټ دی نو علامه به دلته کېږي یا دلته هم تاسې علامه ایښوی شئ چې 15 پر 9 کوچنی دی د 3 پر اوه د دې نه کوچنی دی ښه اوس به لومړی عدد د دوهم عدد سره یا دوهم عدد د دریم عدد سره هم څه کړو مقایسه کړو دوهم راشئ چې دوهم عدد د دریم عدد سره مقایسه کړو 3 پر اوه 3 پر اوه ضرب یو پر مخرج د دوهم عدد څو دی 3 پر 3 3 په 3 کې څو کې 9 او مخرج یې 3 په اوه کې څو کې 21 ګورئ دا اختصارولی شو که اختصار کړئ دلته یا څو کې 3 په 3 کې 9 اوه په 3 کې اوه په 3 کې 21 بیرته تاسو 3 پر اوه دغه عدد درکوي مګر اختصاروئ ما تاسې په همدغه حالت دلته ولیکئ 3 پر 9 پر 21 ښه اوس به دوهم عدد ونیسو یو په 3 ضرب په څو باید کړو اوه دی مخرج د دغه عدد اوه پر اوه یو په اوه کې اوه 3 په اوه کې 21 ښه اوس به دا دلته ولیکو اوه پر 21 ښه اوس دغه دواړه عددونه چې دلته ټاکلي وو دلته نظر کې نیولي وو دغه هم مخرجه شول د دې مخرج هم 21 شو د دې مخرج هم 21 شو مګر صورت د کوم یو غټ دی د دغه اولی عدد صورت غټ دی نه دی نو دا عدد د دې نه غټ دی دلته به دغه شو ولیکو 3 پر اوه غټ دی د یو پر 3 نه څه چې دلته مخرجه شول موږ تاسو په لاس راوړل نو خدای دې وکړي چې زده شوي وي سوالونه حل کړئ کارخانګیم حل کړئ درسونه کله چې وی د نور هم صنفانو دوستانو سره یې شریک کړئ چینل هم سبسکرایب کړئ چې ټول درسونه منظم ولیدلی شئ کله چې تاسو کوم سوال لرئ کومه پوښتنه لرئ ماته په کومنټ کې ولیکئ نور مال عمل شه ښه ورځ ښه وخت